آیا تاسو ته معلومه ده چې کله الله تعالی د یو سړي سره مینه پیدا کړي او د یو سړي سره محبت وکړي د هغه سره بیا سره کوم معامله کوي؟ د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سره روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله الله تعالی ته د یو چا عمل خوښ سي او چې کله الله تعالی د یو بنده سره مینه او محبت وکړي نو الله و جبرائیل علیه السلام ته وفرمای چې ای جبرائیل د پلانکی سړي سره زه محبت کوم، دغه سره مینه کوم، ته هم دغه سره مینه ولره، ته هم دغه سره محبت وکړه. دغه بعد جبرائیل علیه السلام دغه سړي سره مینه او محبت وکړي او دغه بعد په اسمان کې جبرائیل علیه السلام اعلان وکړي چې ای د اسمان تمام فرشتو چې الله تعالی د فلانکی بنده سره مینه او محبت لري، تاسو ټول د فلانکی بنده سره د فلانکی سړي سره مینه او محبت وکړي. نو دغه بعد د اسمان ټولې فرشته هم د هغه کس سره مینه او محبت وکړي چې د کم چا سره الله تعالی مینه او محبت وکړي. او د الله مینه د الله محبت چې چاته حاصل سو هغه پر دې دنیا باندې کامیاب سو او هم پر هغه دنیا باندې کامیاب سو. په حدیث کې هم داسې الفاظ راغلي دي چې کله د الله تعالی مینه چاته حاصل سي او الله تعالی د دې سړي عزت د خلکو په زړه کې کښېږدي، هر یو کس به د دې سړي عزت کوي او قدر به کوي. هغه سړي عزت به د پیسو د وجې، د مالو د جایداد د وجې او د اثر سوخ د وجې به د هغه عزت نه کوي، بلکې به قدرتي طور پر د هغه سړي عزت به الله تعالی د خلکو په زړه کې کښېږدي. او د کم چا سره چې الله تعالی مینه کوي، محبت کوي، هغه به کم څوک وي او هغه کم اعمال دي چې د هغه اعمالو په وجه باندې الله تعالی د هغه سړي سره مینه او محبت کوي. یو عمل داسې دی چې یو انسان د شپې په نیمایي کې راپورته سي، خپل بستر او خپل خوب د الله د رضا لپاره پرېږدي او د الله په حضور کې سر په سجده سي، هم دا عمل چې دی الله ته ډیر خوښ دی. او دویم د هغه کس عمل الله ته ډیر خوښ دی چې د چا سره الله مینه کوي، محبت کوي، هغه کس دی چې په پټه سره د یو بیوسه، د یو غریب سره، د یو یتیم سره، د یو کونډې سره مرسته او تعاون وکړي. الله تعالی دې وکړي چې موږ ستاسو شمار هم په هغه خلکو کې وسی چې کوم خلکو سره د الله مینه او محبت راسي.